د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاو ده. هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت پرې راشي د زنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا دا سا مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده که څوک توبه وباسي نو ولې باسي، بلکې عام اعلان دی الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دی خلقو ته یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ويا پیغمبر زما دی بندگانو ته کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې، ګناهونه کړي دي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمتنا ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخیسي. جواب هم دغه آیت کې مخکې دی ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ټول ګناهونه وبخي. د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پیژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته دی چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري دي. او الله په خپله ویلي دي وخلق الانسان ضعیفا. انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي دي. ولی الله تم ته توبې دا باس کې په قرآن کې دی زیب زیب ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم. الله غواړي چې تاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه در سره دي چې چا چې ګناه وکړه سره به حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه په هغه ټایم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. او دی ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي نو په ځان اوبه راواړي، نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغشان د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي هم نه، دا مې اهمه خبره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي دی. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی چې انسان ګناه کوي او بیا توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وی زما بنده ته پته دی چې زما یو رب دی او هغه په دې ګناه باندې انسان نیسي او هغه توبې هم قبلوي، نو د توبه ما قبوله کړې. دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه وباسي، خو دې الله دې یېرې نه کوي کنه. دا عقیده ده. دوه خبرې دي د په عقیده کې چې زما رب دې هغه په ګناه باندې نیوکه نو توبه ویسته. نو دویمه دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلي، نو الله سبحانه وتعالی دا توبه قبول کړه. او الله په قرآن کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه. څوک چې د ګناه کار کوي یا د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله، بیا بخانه وغوښته د الله نه، یجد الله غفورا رحیما. نو دی به ومومي الله لره بخانه کوونکی او رحم کوونکی. شاعر وایي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هف العبد عفا. وی پاک دی هغه ذات د هر نقص نه، د هر عیب نه چې همیشه موږ بخي او موږ همیشه لګیو خطاګانې او ګناهونه کوو. څومره اوچت ذات دی. د دې ګناهونو باوجود چې دغه موږ بخي، موږ انسانان یو بل بخو، په معمولي غلطي باندې موږ یو بل راونیسو، یو بل مړم کو. او د رب العالمین داسې مهربانه باچا دی چې دا انسانان څه وکړي هغه ته واپس شي، پښیمانه شي، وجاړي، الله ته غر سي وبخي. الله سبحانه وتعالی
د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قرآن کې. ګوره ګناه ګوره د هر چا نه کېږي نو د مؤمن نه هم کېږي. نو الله څه وایي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې څه ګناه وشي ذکروا الله را یاد کړي. دغه خبره چې کله ته الله را یاد کړي ته توبه وباسي، چې الله نه را یاد توبه نه وباسي. یو انسان دی شیطان به غالب شو ګناه وکړه، څه ګناه وکړه، مثال کې سندري واورېدې یا مثال کې موبایل کې والعیاذ بالله صرف فحاشي تصویر یا ویډیو وکړ، نو دا چې دې بند کړي نو د زړه کې راځي چې الله خو زه لیدلی الله ورته رایاد شي نو یو یره پرې راشي. نو چې الله ورته رایاد شي نو بیا صحیح ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نو بیا ډایرکټ چې لړ شي نه خپل ګناه بخانه وړي د رب العالمین نه. دا د مؤمن صفت دی. څوک دې نشي ویلی چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي، دا به غلط وایي. ګورئ ګناه د مؤمن نه کیږي، خو مؤمن چې ګناه وکړي نو الله ورته رایاد شي، نو الله چې ورته رایاد شي نو بیا څه وکړي؟ بیا لړ شي نه ذکر وکړي د الله او هغه ته رجوع وکړي. رب العالمین دومره مهربان دی په قرآن کې څه وایي؟ قل قوای پیغمبره للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړی دی، مؤمنانو ته نه ګورئ، چا ته چې کفر کړی دی څه ورته وایي الله؟ ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف که دوی د خپلو کارونو نه قلار شي نو دا تېر شوي ګناهونه به له وبخښه. د الله خپل پیغمبر ته د کافرانو ته ووایي، کافرانو ته ووایي که قلار شي مونږ به یې وبخو. امام حسن بصري رحمه الله یو پیر ناسو د سورة البروج تلاوت یې کو، نو دې ته راورسېد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات هغه کسان چې به مؤمنانو امتحان او فتنې او سختې راویستې، اشاره چاته ده؟ اصحاب الاخدود والته اکندې کنستې مسلمانانو ته چې ولې ټول یې سېزلي ثم لم يتوبوا دوی توبه ونه ویسته، نو خبره پکې توبه یې پکې ذکر کړه فلهم عذاب جهنم، نو دوی به جهنم ته ځي. امام حسن بصري رحمه الله چې د آیت وی هغوی کندې وکنستې ووضعوا فيها النار وورې پکې بلکو مؤمنان پکې وسېدل سکاره یې جوړ کړو. سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا څه کارونه هغوی وکړو ثم عرض عليهم التوبه، نو الله ورته توبې باسي وکړو. ګوره د هغوی توبه الله قبلوي، نو زما استاد به نه قبلوي. مختصر به زه یو دوه درې خبرې ذکر کړم چې د دې د لاسه ډېر خلک توبه نه وباسي. اولنۍ غټه خبره چې د دې د لاسه خلک توبه نه وباسي التسویف، سبا او بل سبا چې کوي. زه خیر چې کله بوډا شم زیات وي چې بوډا شم ځوانان دنیا نه مړه کېږي که نه تاسو نه دي لیدلي. دا بعض وایي چې واده وکړم، ولې داسې کسان نه دي مړه چې ودونه نه دي کړي. دا بعض وایي چې بچي مې وشي، ولې بچو پیدا کېدو نه مخکې خلک نه دي مړه. نه دا خلک چې دي دوی د توبې نه منع شوي دي تسویف د لاسه. او زه به یو قصه ذکر کړم. یو کسو ګناهونه کول وی سبا به توبه وباسم، سبا به توبه وباسم، سبا له مړو. دا قصه دې کې سوچ وکړئ. یو کس وی سبا به توبه وباسم، سبا له څه خبره ختمه شوه، سبا له مړو. ته یو لنډه مختصر قصه دې خپل زړه ته واچو. سبا به توبه وباسم، سبا نه، سبا به ګیره پرېږدو، سبا نه، سبا به د فلمونو د هر څه پرېږدو، سبا نه، سبا به چې د مور پلار سره ښه کومه د هغوی نه به معافي غواړم، خو سبا نه، سبا به د حرامې پیسې پرېږدم، حرام مزدوري پرېږدم، خو سبا نه غریب، سبا به د ظلم زیاتۍ پرېږدم، خو سبا نه، سبا به د مونځ چې دی د سبا نه بس زه صحیح د امام سره مونځ شروع کړم، خو سبا غریب و نو سبا یې د امام سره مونځ کړی. نو په دې قصه پوه شوئ؟ دا یو مختصر واقعه زړه ته کوزه کوي. دویمه خبره چې د هغې د لاسه خلک توبه نه وباسي هغه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په دې بخانه باندې یو اعتماد دی بس چې الله بخانه کوونکی دی. نه دا ډېر خلک څه وایي الله څه دی؟ غفور رحیم دی. دې خلکو ته زه یو دوه ایتونه اورم ډېر نه. الله په قرآن کې وایي نبئ عبادي، اے پیغمبر زما د بندگان دی یو خبرې نه خبر کړه انی انا الغفور الرحیم،
چې یقینا زه بخانه کوونکی رحم کوونکی یم صرف په دې خبره نه ختمه چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کینو الله غفور رحیم دی مخکې اوسره خبره شتي وان عذابي هو العذاب الالم او زما عذاب ګور الله عذاب دې سخت دی اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دي بندگانو ته ګوره دوه چې زه ګوره بخانم کو ګوره چې عذاب ورکو نو سخت عذاب ورکوم الله غټه ګناه بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وي بخي او کله نه کله د میچازو د ساس کی د لاس له قبر کې عذاب هم درکې وره د میچازو داري په انسان باندې لګیدلی کنه دې د لاسم الله په قبر کې عذاب ورکې د عمل خو ظاهر کې وړو کې عمل نه دویم آیت داري الله د خپل ځان مبارک وي غافر الذنب وقابل التوب الله گناهونه بخون کې دي او توبې لره قبلون کې دي مخکې وسره بل ټکیم دي شدید العقاب عذاب دې سخور کې ولدا د ټکی الله دی یو بل سره ولې دې پر ولې انسانان په دې خبر باندې بس غفور رحیم دې بخانه کول کې به موږ بناسي ځکه وسره الله د دویم ټکی مرګري کې نو ځکه زموږ ته ټول ته نصيحت ته چې د وسنه د نن د دې سکن خالص توبه رب العالمین توبه سي کوم کسان چې په منځ کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکر د رسول په طریقه نه دي معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط نه دي روان څوک په چا روان دي د نن د وسنه توبه سي او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتي